الداخل بین الاثنين دو کسان خبرې کوي او ته راشي په دې منځ کې کینې د میلې په شان ته هلکه خو هغه ځای ته کېنه هغې خپله پټه خبره کوي ته په منځ کې کېناستې میلو هغې پټه خبره ده د پردې خبره ده ستا سره نه ښکاره کوي ته په منځ کې کېناستې دا میلو چې څوک ملامته کړي نو دا ګناه ده چا ده خو دې میلې ګناه ده که ده والجالس في مجلس ليس له اهل هغه مجلس کې کینی چې هغه مجلس ستا دپاره مناسب نه دی سپین ږیری سړی هلکان لډو کوي او ته رالې په منځ کې کینی بابا په تا کې حیا شته هسې دې سپینه کړې په غرمو باندې دا خو هلکان دي یو بل ته به کنځلې کوي یو ته بل ته خطرناکې خبرې کوي ته په منځ کې کېناستلې نو که تا ته خبره وکړي ته وایې زه بوډا یم ته خو بوډا نه یې ته پاګله ما تو هی ته د خپل همزولي خوا ته کېنه نو چې د الګ خوا ته کېناستې هغه لږ به کچه ګپ لګوي ته په منځ کې ناستې او که بیا لا دا وایي زما ورسره ګپ آزاد دی یوه بله مسله پښتانه کوي د پلانکي نه زما پرده نشته او زما نه ده پرده نشته الله نبی کا عبدالله ابن مکتوم په سترګړون صحابي دی هغه راغی الله نبی ویل احتجبا منه بابا راغی سپین ږیری په سترګړون دو عایشې بیبي ته پرده ترې وکړه هغه وایي فالیس هو اعما دا خړون دی بابا الله نبی وایي فانتم عمیاوان تاسو خړندې نه عایشې ته ړندی څه بابا ته ولې ګوري